چا چې په زندگی کې د استغفار کثرت ډیر کوي د هغه به ژوند خوږیږي. او هغه واقعه مو څه وره درته ویلې ده چې امام حسن بصري رحمت الله علیه ته یو کس راځي عرض کوي چې حضرت ګناهکار یم، په داسې ګناهونو باندې مبتلا یم چې تا ته نسم ویلی شي، زه دا ګناه کوم، په داسې ګناه اخته یم، یو لار راوښیه چې زه دا ګناه پرېږدم، نن سبا چې موږ پکې اخته یو. امام حسن بصري رحمت الله علیه ته ورته فرمایي چې استغفر استغفار کوه. وخت تېرېږي بل سړی راځي شکایت کوي چې حضرت ته خو د زماني عالم پیر مقتدا هر څه ته زموږ په دغه زمانه کې دعا وکړه وچکلې دی چې باران وسي، دعا وکړه نیستي دی چې باران وسي. امام حسن بصري رحمت الله علیه ورته وفرمیل که د باران غوښتنه کوئ نو په ټولنه کې استغفار ډېر کوئ.